د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د دغه ریاست په کلتور ښوونیز مرکز کې د ځوانانو ترمنځ د اسلامي نظام په تقویه کې د ځوانانو رول تر عنوان لاندې د مقالو سیالي ترسره کړه چې موخه یې د ځوانانو د فکري ودې پیاوړي کول دي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف وایي تر دې پخوا یې هم دغسې سیالۍ ترسره کړي او ګټه یې دا ده چې دغسې سیالۍ د نظام او ولس ترمنځ واټن کمولی شي. له دې وړاندې هم موږ د ځوانانو په خاطر باندې ډېرې برنامې ترسره کړي دي تر څو زموږ دغه ځوانان راجلب او جذب کړو او په خپل هیواد ګران هیواد کې پاتې شي او د وطن او د هیواد او د وګړو دلته خدمت ترسره کړي. نو په همدې اساس باندې دغه نن ورځنۍ برنامه مو ترسره کړه چې دې کې به ځوانان مقالې ترسره کړي، مقالې به وایي، کوم مضامین یې راوړي دي. نو دې په خاطر باندې موږ درې کسیز هیئت دې ته وضع کړی دی چې هغوی به څاري که په دې کې څوک اول مقام دویم دریم مقام کې راشي هغې ته به انشاءالله موږ امتیازات انعام ورکوو. په همدې حال کې دغې سیالۍ یو شمېر ګډونوال وایي خوښ دي چې د دوی د فکري ودې لپاره مسؤلین هڅه کوي او په خبره یې دوی کولی شي د دغو سیالیو پر مهال د پوهې په ترلاسه کولو سره د اسلامي نظام ملاتړ او دفاع وکړي. زما نوم دی مدثر. موږ د اطلاعات او کلتور ریاست نه ډېره مننه کوو چې ځوانانو دپاره د ځوانانو د فکري ودې د لوړولو دپاره او د ارتقا په خاطر باندې داسې مفیدې برنامې په لاره اچوي. یقینا په دې برنامو فایده دا ده چې ځوان څنګه خپل هغه مسؤلیت وپېژني، خپل د ټولنې د اصلاح دپاره مسؤلیتونه په غاړه واخلي او د ټولنې په اصلاح کې دا څنګه خپله ونډه ولري. د داسې پروګرامونو څخه موږ ډېر مفید ګټې اخلو، داسې پروګرامونو څخه موږ ډېر مثبت ګټې اخیستی شو او داسې پروګرامونه د ځوانانو لپاره یو ډېره با تجربه او با کیفیته تمامیږي چې یو ځوان کولی شي په آینده کې د داسې پروګرامونو څخه څه ګټې واخلي او د خپل نظام لپاره او د خپل نظام په دفاع کې څه مهم رول ولوبوي. باید یاده شي چې تر دې وړاندې هم اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو د ځوانانو د فکري ودې او نظام ملاتړ په موخه داسې پروګرامونه او سیالۍ جوړې کړي دي.